الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمن دا ننني بيان عنوان أكثر مرقرة بمعلومي او غده لږ وخت د یوسف علیه السلام په مدرسه کې نو سره په تعجب کې مشي چې ولې د یوسف علیه السلام مدرسه وسو او کوونو موږ به څنګه وخت تیر کو. جواب دا دی چې د یوسف علیه السلام د مدرسې مطلب دی د یوسف علیه السلام ژوند او واقعه. دا مدرسه ده د مسلمان د پاره، او مدرسه هر غزي ته وی چې انسان پکې زده کړه کوي. به زموږ په ملکونو کې دا مدرسه ټکه په دینی موضوع کې غالب شو، هغه دنیوي هغه ته سکول ویل کی، حالانکه مدرسه د دوانو ته ویل کی. ځکه چې مدرسه زیاده زده کړې ده، اوس کتابه کې دیني زده کې او کتابه کې دنیاي زده کې، خدا مدرسه ده. لکه دې څه ویل کېږي وي مور اولنۍ مدرسه ده د بچي، مطلب دی چې د مور نه د بچي زده کړه کوي، ټولو نه مخکې د مور نه زده کړه کوي، نو د اولنۍ مدرسه شوه. لازم نه چې مدرسه به هغه چار دیواری ته ویل کېږي چې په هغې کې دننه سړی ناست یو سبقونه او امتحانونه ورکوي. یو انسان هم ستا دپاره مدرسه کېدی شي، یو درس هم ستا دپاره مدرسه ده. دا موږ چې دلته را جمع شوي یو د الله د دین زده کوو، خو دا مدرسه ده که نه؟ مور مدرسه ده، پلار مدرسه ده، استاذ دا یو مدرسه ده ځان الله. نو د یو انسان ژوند چې د هغې نه سړی عبرت اخلي، دا هم یوه مدرسه ده. د یوسف علیه السلام ژوند موږ تفسیر نه کوو د هغه صورت چې رقم صورت یوسف دی، موږ د هغه د ژوند نه بس اخیسته غواړو، د دغه مدرسې نه څه زده کول غواړو. د الله په توفیق سره ما صد پاسه 50 یا 50 درسونه چې یوسف علیه السلام خولی دي په خپل واقعه کې او په خپل ژوند کې هغه ما راويستي، او کچرته الله توفیق راکړي نو د دې نه زیات به تر وباسو. یوسف علیه السلام مشهور پیغمبر دی، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. رسول صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه کوي چې یا رسول الله عزتمن انسان څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یوسف علیه السلام. ولی ځکه چې الکریم په خپل عزتمن دی، د عزتمن پلار زوی دی یعقوب علیه السلام، او هغه د عزتمن پلار زوی دی اسحاق علیه السلام، او هغه بیا د عزتمن پلار زوی دی ابراهیم علیه السلام. داسې نسب هم چې د ځمکې به د مخ باندې بل لیدلی، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، او ټول اوچت خلک دي. یوسف علیه السلام مشهور پیغمبر دی چې هغه دغه د نوم دغه د واقعه د صرف دیندارو ته نه ده معلومه، بلکې د بېدینو ته معلومه ده، نارینهو ته معلومه ده، نو زنانو ته معلومه ده، او مشرانو ته معلومه ده، کشرانو ته معلومه ده. داسې ول الله یو اوچت مقام ورکړی. دغه خو نسب دی، دا اوچت مقام دی، خو دې مقام ته وګوره چې الله پوره صورت یو نازل کړ د مبارک، پوره صورت هغه د مبارک نازل شوی. دا غیر هم د سورۃ یوسف ویل کېږي د قیامت پورې به دا ویل کېږي. دلیل دی چې انسان ډېر اوچت انسان
او الله ته ډیر محبوب وو. د دې د ژوند ناشنا ژوند دی او د دې د واقعا د دې د شان د سناشنا شان دی، یعنی دسی ژوند چې هغه د درسونو عبرتونو نه او د بدلیدو نه او د حالاتو نه او د مصیبتونو نه او د غمونو نه او د خوشحالو نه د هر څه نه ډک دی. نو د ناشنا انسان دی، واقعا ناشنا ده. ذکر الله سبحانه وتعالى د دې واقعي ته احسن القصص ویلي، خيسته واقعا، رښتینی واقعا. خيسته په دې چې د انسان پیغمبر د الله دی، د سره چې کوم واقعا جو خيسته واقعا ده. نو بیا خيسته په دې چې یقیني واقعا ده. چا بیان کړی ده؟ الله بیان کړی ده. نو زره برابر شک پکې نشته. ها هغه خبرو کې شک راتلی شي چې سړی به سند بیانې، لکه زموږ په ملکونو کې د یوسف علی السلام په باره کې ډېر خبرې به سند کی. یوسف علی السلام دا وکړو، زلیخې دا وکړو، زلیخې او دا اکثر د ځان نه خبرې کو. دې کوم شک کو نو دا نه خبره ده الله ده او نه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو الله چې کوم واقعا بیان کړی ده پای کې شک نشته. الله په قران کې وایي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص. من بيانو تاتي يخيست بيان، يخيست واقعا، يورشتيني واقعا، يو إيماني واقعا. ده سورة يوسف بابتداء كلا دا خبر كريت. نونن بمنگ وقت يرو دي چا سره یوسف علیہ السلام سره. او ګورو چې د په مدرسې کې مونږ ته څه ملاوي، دومره ناشنا خبرې به زده کوي د دې عظیم انسان نه چې هغه تاسو نه زده کړي. دې عزتمن انسان ده او دا خيسته انسان نه. پیدایش هم خيسته دی، یعنی جسم هم خيسته دی، اخلاق هم خيسته دي، ایمان هم خيسته دی. نو په هر ځای کې خيسته او خيسته دی. منګ د یوسف علیہ السلام قصه دي چې نه بیانو چې دا اول نه د اخره پورې به بیانو او غنومونه او زیونه او دا وشو دغه وشو، دا نه ذکر کوو. منګ بعض مواقف او بعض عبرتونه او درسونه نور چې د یوسف علیہ السلام دی واقعي ته کېناسته کنه نو میاشتې به کې تیرې کې دا نه ختمېږي. دومره د عبرتونه ډکې خبرې دي. خو زه بعض تیریږو په دې واقعه باندې. کنن پوره شوه ډیره خده، کنن پوره نشو نو ان شاء الله را روان د جمعې شپې درس ته به پریدو که چې ته الله ژوند راکو. په دې واقعه کې عبرتونه دي، جوابونه دي د ډیرو سوالونو. د الله دا خبره کړې ده لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله یوسف علیہ السلام دغه په دیرونو کې ډېری نه خبرتي، ډېری د عبرت او د درسونو خبرې وکړي دي په دې په واقعا کې. نو ځکه الله بیا دا خبرم کړی د سورۃ یوسف په اخر کې، دغه په اوله کې ویلي، د په اخر کې ویلي لقد كان في قصصهم عبرة. الله دې په دې قصه کې عبرت پروت دی. زه اکثر خلک د قصو داسې خوشحالي یا یوسف علیہ السلام قصه بیانوله او د اصحاب کهف واقعه بیانوله او د پیغمبر د هجرت واقعه بیانوله او د پلانی پیغمبر او پلانی واقعه بیانوله. بس دی واقعو ته مو خوشحالي دی قصه وورو. دا واقعو به دینه عبرت او فائدہ. اسی واقعه بیانول څه فائدہ شو؟ دا غینه به ته فائدہ اخلي، دا غینه به عبرت اخلي. نو راځي چې یوسف درسونه ازده کو د چانه یوسف علیه السلام نه. یوسف علیہ السلام دا طریقه مونږ ته خولې ده چې د غمونو سره او د سختو سره به څنګه ژوند تیرې. دا طریقه د غنی زده چې کله به تا باندې غمونه ډیر شي او مصیبتونه او سختي د باندې ډیر شي نو واقعا مطالعه کړه چا یوسف علیہ السلام څومره سختي وړوکوالی کې د پلار نه جدایي،
بیا کوی ته ولیده، بیا ناشنا خلکو آزاد انسان واغست او بیا خرج او بیا د عزیز مصر په کور کې وخت تیرول، بیا د عزیز مصر د خزي سره دغه واقعه راتله، دا غینه بعد جیل ته تله، په جیل کې کلونه تیرول، پلار سترګې پسې سمینې شوې د غم نه، پلار وسره نشتی، رور وسره خپل رور وسره نشتی بنیامین، نور رونه ته جدا شوي دي، خپل خپلوانی په کلونو نه دي لیدلي، ټول غمونه او غمونه دي. دې غمونو سره به څنګه ژوند تیرې، دا به زده کې د یوسف علیه السلام د مدرسې نه. او ځکه ناشنا خبره په سیرت کې یو کال لازم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت کې جاغي ته ویل کېږي عام الحزن، د غم کال. که توسعه دې مې تفصیل کړه ولې د غم کال له ترې مړ شو او خدیجه رضی الله عنها مړ شو. نو ابو طالب لاړ، اوچت انسان د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کوله، امر شو. خدیجه رضی الله عنها هغه زنانه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ولاړه وه، مال، ځان، وینا، بدن، بچی، هر څه قربانول، هغه ته ولاړه. نو ته سوچو کې څومره غم شو چې تره لاړه او معمولي تره نه دی، او بیا ښځه لاړه او عامه ښځه نه ده. نو هغه کال باندې نوم کېښودی شو کال د څه شي؟ کال د غمونو. هم په دغه کال کې د صورت نازل شوی. څه وجه دی چې په دغه کال کې د صورت نازلېږي؟ هغه وجه دا دی چې الله ښیي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي غمونه په یوسف علیه السلام هم راغلي، غمونه مصیبتونه په یوسف علیه السلام هم راغلي، هغه پکې صبر کړی. ناولنې درس د دې مدرسې نه هغه دا چې په غمونو کې او په تکلیفونو کې به ژوند څنګه تیرې، دا به دغه نه زده کې. دویمه خبره، یوسف علیه السلام نه دا خبره مونږ زده کړې ده او دغه د واقعې نه چې په دنیا کې به همیشه مقابله روانې د حق او د باطل په منځ کې، او د سپکو او د درنو په منځ کې، او د دروغجنو او د رښتینو په منځ کې، او د مؤمنانو او د منافقانو په منځ کې. همیشه به دا مقابله روانه دي. څه وخت نشي راتلی چې دا مقابله دي څه شي؟ دا دي ختم شي. نو د یوسف علیه السلام ژوند ته وګوره، د رونو د حسد نه شروع شو، دلته ګوره مقابله شروع شو، د رونو حسد نه شروع شو. بیا د زلیخې واقعې ته وګوره چې د هغې غ چال او د هغې غ مکر، او بیا جیل ته تله. ټول ژوند د حق او د باطل په منځ کې څه روان دی؟ جګړه او جنگ روان دی. نو کېدی نشي چې داسې وخت راشي چې دا جګړه ختمه شي، بلکې دا به روانې. بیا دغه نه به زده کوي چې په دغه حالاتو کې به څه کوي. یوسف علیه السلام دا خبره موږ ته وښوه چې د حق او د باطل جګړه به روانې، د شهواتو د ملګرو جګړه به روانې، د هغه مؤمنانو سره چې هغه پاک دي، لکه زلیخا څه شي مجبوره کړې ده؟ شهوت. یوسف علیه السلام پاک انسان دی، سبا کې جګړه خو روانه ده. نو ویزان به ته څنګه پاک ساتي، د زده کې د یوسف علیه السلام جګړه د بدو اخلاقو د درنو اخلاقو روانه ده. رونو اخلاقو ته وګوره، دغه اخلاقو ته وګوره. څنګه مقابله وکړي ته د سپکو خلکو، د سپکو سره سپکېږي خو به نه، او د شهوت والا سره خو به ته په دغه لار باندې نه وځي، بلکې ته به خپل درنوالی، د هغې نه مخکې خپل ایمان، خپل اسلام، دا به نه بدلې، نه به یې خرڅې، نه به یې کمې. څو خبرې شو؟ دوه. درېیمه خبره، د یوسف علیه السلام د واقعې نه او د مدرسې نه دا واضح کیږي چې په تا باندې په دې ژوند کې ګزارونه کېدی شي د دې څیزونه چې ستا په ګمان هم نه وي. بد شو یوسف علیه السلام گزار د شرمخ نه، خو بد نه شو د گزار د رونو نه. نو د رونو گزار د کم ځای نه راغی، او دا په ګمان کې هم نه راځي چې رور به په ما څه وکړي،
گزار به وکړي او دا په ګمان کې هم راځي چې ورور به ما سره دوکه کوي او ورور به ما سره خیانت کوي. نو ته اے مسلمانه ځان تیار ساته، هر ټیم او ځان ویښ ساته. دا عبرت شو کنه. مونږ خو وایو چې گزار به څوک کوي؟ هغه پلانې چې زما واضح دشمن دی. خو کېدی شي گزار د هغه ځای نه رانشي، گزار د چا نه راشي؟ د خپلو نه راشي. گزار په تا باندې ستا د ښځې د طرف نه هم کېدی شي، گزار د بچو د طرف نه هم کېږي، دوکه خیانت تا سره د رونو د طرف نه کېدی شي. د ډېرو سره شوي دي که نه شوي؟ بلکې داسې واقعات موږ ته معلوم دي، تاسو ته هم معلوم وي. رونو اتفاق کړی د یو ورور په وجلو باندې، تر زامن را لګېدلي، تر زوی وجلی، رویرونه را لګېدلي، ترې وجلی، خورین را لګېدلي، ماما یې وجلی، ماما را لګېدلی، خوری یې وجلی، رور او د خور په منځ کې، د رور او د رور په منځ کې. د یوسف علیه السلام د واقعې نه دا خبره واضحه شوه چې کېدی شي په تا باندې گزار د داسې ځای نه راشي چې ستا په ګمان کې هم نه وي. ستا مخلص ملګری به مخلص او ستا به په 100% نه 101% یقیني، 101% به ستا یقیني. دقه ستا چې په 101% یقین دی، دی به د باندې ورځ گزار وکړي. تا به ځان ټول د تاواله کړی چې ته زما روري، ته زما پلانې، ته زما پلانې. هم دقه تا چې ورته ځان او مال او هر څه حواله کړي، دی به رسې ورځ دوکه او خیانت کوي. کېدی شي چې زه خبره کوم، لازم نه ده، څه قانون نه ذکر کوم. ما تاسو ته دا ووایې چې یعنې موږ خو دا ګمان نه کوو چې دې طرف به ګزارونه راشي. دا کوم خلک چې ما یاد کړو، خو راتلی شي که نه شي راتلی شي. د کوم ځای نه دا خبره موږ زده کړه؟ یوسف علیه السلام د مدرسې نه. او بار ته چې ووایي ملګرو ته، موږ نن د چا مدرسې ته تللي؟ یوسف علیه السلام مدرسې ته. او د هغه اوچت انسان نه او د هغه د واقعې نه او د هغه د سیرت نه موږ دا خبرې زده کړي. دا ډېره ناشنا فایده ده چې کله نا کله به گزار په تا باندې د دې ځای نه وشي چې ستا په ګمان کې به نه راځي. څلورمه خبره، هر نعمت خلکو ته مه بیانوه. هر نعمت خلکو ته مه بیانوه. د دې بعضو زړونه ګوره تنګ دي، حسد به سره شروع کړي. دا د کوم ځای نه مو واخیسته؟ یوسف علیه السلام واقعي نه به کوم ځای کې کله چې پلار ته ووایي پلاره خوب مې لیدلی، هغه ورته څه ووایي؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. زوی خوب خو لیدلی، خو هارون ورته ونه وایي. داسې نه څه چل جوړ کړي ستا دپاره. پلار دې ګوره نو یو خو پلار دی، نو بیا پیغمبر دی، نو ډېر پوهه انسان دی. پته ورته ولګېدې چې د خوب کې څه کمال شتي، نو زوی ته ووایي دا خوب بیان نه کوه. وایي ته نو هر څه خلکو ته مه بیانوه، بعض خبرې په راز کې ساته. د یو نیم سړی په خپله ډېر مخلص انسان وي، ډېر صفا زړه والی، به ته چې ورسره کښېنې یو څه چې زړه کې تا ته بیان کړي. جی بس زمونږ دا کاروبار هم د الحمدلله او پلاني سره دومره دی، او هغه سره مې دا وکړو، دلته مې دا وکړو. لږ غلی شه، کېدای شي په دې مخامخو کې د باندې داسې واوړي چې هغه دا نعمتونه په تا لیده نه غواړي، نو څه چل به جوړ کړي ستا خلاف. او که بل څه چل جوړ نه کړي، خو په زړه کې به درسره څه ساتي؟ حسد به ساتي. نو بعض نعمتونه خلکو ته مه بیانوه. دا درس او عبرت او دا خبره زده کړه د یوسف علیه السلام. څو شو؟ څلور. پنځمه خبره، د یوسف علیه السلام په مدرسه کې دا خبره خوښ شوې ده چې حسد صرف په مال کې نه، حسد په بل څه کې هم کېدی شي. د عوامو خو دا سوچ دی چې حسد په څه کې؟ مال کې نه. کېدی شي ته عزتمن یې، ستا د عزت ته خلک وګوري او حسد وکړي. کېدی شي که نه شي کېدی؟ کېدی شي. کېدی شي تا سره پلار محبت کوي، مور محبت کوي، ښځه سره محبت کوي، په دې باندې هم حسد کېدی شي. بچی سره محبت کوي، په دې هم حسد کېدی شي.
د یوسف علی السلام رونو د یوسف علی السلام سره حسد پدې نه کړي چې مال وسره ډیر وری کړي اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة یقینا وی یوسف علی السلام ورور دغه خپل ورور یعنی بنیامین دا زمون پلار ته ډیر محبوب دي زمونږ نه نو حسد د څه د لاسه وشو محبت تلس نو لازم نه چې حسد وسری پس کی مال کی وي په روغ صحت ته صرف حسد کی دي یو سړی دی روغ رمټ دی الله ول روغ صحت ور کړي بیماریاں به نه راځي عمر زیات شوی په دې سره خلک حسد کوي کافر زوی دی نیک موږي ګرځي د حسد په بدن کې نو بچو کې سره حسد کی چې دل الله بچي ور کړی دل الله زامن ور کړی حسد دې کوم کې دي حسد په عزت کوم کې دي چې خلک دې عزت ډیر کوي نو د خپل خپلوان به سره حسد شروع کی چې دا خو زموږ خپل خلک زموږ دومره عزت نه کوي څومره چې ده کوي نو دا یو فائدې ده ساتي شپږمه خبره کله نه کله دشمن او مجرم د خیر خوا په جامه کې راځي دشمن او مجرم کله نه کله په کوم جامه کې راشي د خیر خوا لباس یې چولې دوکه بشي بیا نو ګوره د یوسف علی السلام ورونه رالو په یعقوب علی السلام په خپل پلار په سوي قالوا يا ابانا پلار زونګه ما لك لا تأمنا على يوسف سچله چې ته په باندې یقین نه کې په بار د یوسف علی السلام علماء وی هغه د سویل منري او دوی ته پته لري چې زموږ د کار وړاندې او پلار باندې څه دی شکی دی پلار وی ته یقین ورینه کې نو ورته تاسو څه کوي وإنا له لناصحون مخ خیر خو دی یوسف علی السلام ارسله معنا غدا يرتع ويلعب پرې د موږ سره ماشوم د لوبي بو کې حساب عزت شي وإنا له لحافظون او موږ به د حفاظت کوو دا اوس ګوره دشمن دی لباس تسری د خیر خوا لباس چولې یعنی اوس پلار دا خبري ووري چې دا میرنه رور دی د دوی او دوی روان دي پروګرام لو په چکر لورالو پلار د موږ سره پرې زموږ رور دی صاحب عزت شي ماشوم دی نو په دې باندې سره دوکه کی بلکې صفت بولمو کی چې الله مال دې زمن را کړی چې غوي حسد نه کوي د بل سره یا د نور سره کم چې بل خزینه دي خدنه نور سو دنه نور سو نو احتیاط کوا متدنو چې بدګماني کوا ته موږ سو وایو احتیاط کوا احتیاط کولو کې او بدګماني کولو دوه کې فرق دی بدګماني چې انسان تر بدګماني په نظر ګوري چې سره بدینه د مسلمان شان نه تبا احتیاط کې او د زړه دروازه چاته مکولاوه د بازو خلکو مثال دغه ماشومانانو په شانی ټلې وي بیا وتختی ته ور کولاو کې نزان دي ستړی کو بیا به خپې چې ګر مو ته ور کولاو کو او هغه مال دوکره کړ ټلې ول ز ستړی کړم بیا لا نو دامن چې څوک ټک او تا ور کولاو کړی دی احتیاط پکار دی سب پکار دی احتیاط پکار دی د موږ ذکر د یوسف علی السلام د واقعینا وما خبره څنګه چې نیکان خلک ټول یو شان نه دي او هغه خلک ټول یو شان نه دي کوم چې اصلاح غواړي ټول یو شان خو نه دي کنه بعض د بعضو نسدي غوړي دي نو دغه شان شریانم ټول یو شان نه دي پلانې شریره او پلانې شریره نو لازم نه چې دوانه سي یو شان کې دي چې د بعض د شر د بعض نه بعضو نه کمی دي بعضو شر د بعضو نه کمی دا فائدہ د یوسف علی السلام نه مونږ ته ملو شوی او دا غره واقع
او هغه څنګه ورونو مشوره وکړه چې یوسف علیه السلام هغه دغه ورور سره زموږ پلار ډېر محبت کوي ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين خسوکو اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم یې مړکو او یې د شي زمکه ته بوزو چې الته به پریدو بس هلاک بشي مړ بشي خوراک ساک به سره نه کوي اوس د دوه خبرې ډېر د نقصان خبرې لکه یو وجل دي او د بل کې مرګ راتلی شي اوس دې ټولو په زړه کې شر پروت دی خو یو پکې وې قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ما يوجني خلنا سوسروكو والقوه في غيابة الجب بس دیو کوئی تیروته به کوز کوالته به راشي کنه ته بسکه يلتقطه بعض السياره سوق تريدون کی قافله به ځان سره بوزینو بیا هم ته مغرور خدای کړي اوس ګور شر د ټولو په ځړه کې دی خدای وبګي سره ډېر کم دی د په ځړه کې هغه درجه کې شر نشتی کم چې د غوی په ځړونو کې دی او یو مړ کوي نه مړ کوي ما خسو کوی ته به گزار کو نو کوی کې بس کې دی څوک برا شي چت به کې وب ځان لري دی وګروي نیو زیته به ویسي زمنګ د پلار د مخ نه بده شي دی به غیب شي او رکبش او موږ هم دغه غواړو چې د پلار مخه شي اخالیش سو خبرې شو و او دا کمی خبرې چې د ز بیانوم کنه کستا د خیر چې تفسیر به وکور کړواله موضوع به ترو بس نو کزه د ټیم درکم یو میاش هم نشي راويسته دا خبرې چې رسول زرو په بو کو تاسو ودی کړی نوم کما ده د سرو زرو په بو باندې دا خبرې تاسو ودی کړی نو کما ده نو ډیر په غور او په فکر او په سوچ سره کوم چې ذهن تیز دی یا خو تیز دی خو زبانی دی کوم چې لیکل کوي نو دا ولي کوي په دې باندې ته د خپل بچو تربيت کولای شي د خپل ځان تربيت پې کولای شي د خپل خپلوانو د خپل ملګرو د خپل معاشري د خپل قوم د خپل وطن تربيت پې کولای شي د دومره اوچتي خبرې دي په دې کتابونو کې لیکلي کنه اقوال الحكماء دو خيار خلق ویناګانی نکله به لیکلي پلاني انګريز دا خبره یو انګريز خبر برازي کړی په جاپان کې وې دا خبره کی د امریکای یو متل ډېر مشهور دی هغه به ذکر کی نو چې دغه انګريزانو خبرې لیکل کی یو خلک یادې او یادول پکار دی چې حکمت د مؤمن نه ورکشه شی د هر ځکه بشي ګرځي نو چې دغه خلکو خبرې خلک یادې او لیکي نو د یوسف علی السلام د خبرې هو چې پزړې ولیکو منګ نو دا څو خبرې شوې و اتمه خبره ګناونو نه ځان لري ساته ګینه په ګناونو پسې به ګناه کوي په ګناه پسې به ګناونه کوي دا موږ دغه زینه معلومه کړه چې رونو غوښته دا چې د پلار او زوی سکی جدا کی دای غوښته دا اوس ګناه ده څه ده ګناه د دې یوې ګناه د پاره هغه څومره ګناونه کړی درو دوکا ظلم خیانت ټول خبرې به کېدل نه راشي د پلار زړه دردول درسه د لاسره دی ارس ها ګناونه درس نو کله چې ته ګناونه کینو په ګناه پسې وبسکه ګناه بکې ځکه چې یو ګناه ته وکړو دا ګناه اوس خپل رور راکاږي ځان ته نو د قشان نیکیان دي نیکی چې وکي په نیکی پسې بیا انسان ته توفیق ملاويږي د نیکی د عظیمه فائدہ او چته فائدہ ده ساتي د یوسف علی السلام په واقعې کې چې ګناهونو نه ځان لري ساته ځکه چې په ګناه پسې اکثر انسان څه کوي ګناه کوي نه هم خبره
د یوسف علیه السلام په مدرسه کې دا خبره مجرم که ډیرو مخیاري خو یو ځکه کار د قمقلانو کوي او د دقه زینه الله وشرمای مجرم که ډیرو مخیاري خو سنه څه خبره د دنه پاتې شي چې دغه د لسره دغه جرم راخکار شي. یوسف علیه السلام رونه رالو په پلار پسې د ځان سره بوت هغه اجازه ورکو بویزه دوی بوت الته کویته گزار کو شرالو واپس وی یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا منګ منډه والی لوبم کولی یوسف علی السلام پرې خو چې ماشوم دې دی به سامان سره ناشي فاكله الذئب شر مخرغ وی خوړ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين مونږ ته پته چې خبره زمونږ نه مني ګوره دا چې چل پکې دی سی به دا خبرې کوي او مونږ ته پته چې زمونږ خبره نه مني الا سبیل ابن دي ندیجی ته ګوره وجاءوا على قميصه بدم كذب کمیس راوړو د وینو نه تکسر وې دې کمیس اپلاری جو ته وکړو سوچو کې یقول سان چې کوم خيار شرم خو چې دنه روح کمیس وستري نو دا وش ډیرو خياران دي خو یو ځکه چې جوړ شو یو ځکه خپل خو دا غیدل سره دوی جرم راخکار شو دروغ دي شرم چې خړای نو بیا خو به د کپڑے ټوکړي شي ټوټي شي وي تاسو روح کمیس راوړو باغې باندې وینه لګېدلې چې به دا شرم خړلې نو دا یو فائدې ده ساتي لسمه او ناشنا فائدہ حقیر دنیا ده او سپک دنیا ده عزتمن انسان په یو سو پیسو په خرج شو په دې دنیا به یقین ساتي عزتمن پکې په یو سو پیسو باندې شو خرج یوسف علیه السلام عزتمن انسان پکې د جیل په تیرو کې کلونه تیر کو یوسف علیه السلام ته بیا یقین ساتي په دنیا باندې الله سوی وکړي چې درونو د غزار کو کویت او یو قافله تیرې ده فارسلوا واردهم فادلى دلوا هغه چې نن خپل کسولې ګویلړ شو براوړ د چې څنګه پړې ورکته کو یوسف علی السلام په غیب ورو خطو چې راوچت کو یا بشرا هذا غلام زیر د خالق ملوش واسروه بضاعه او غیب پټ کو د ځان سره چې دا به د خرڅ سامان شي والله علیم بما يعملون والله ته پته چې دوی سکه عزتمن انسان به د خرڅ سامان شي دا دنیا دي بیا الله سوي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده پیسو باندې یوسف علیہ السلام خرڅ نو دوس پته نشي چې مونږه الکریم ابن الکریم خرڅ کو پیغمبر زوی د پیغمبر او زوی د پیغمبر نو چې په کومه دنیا کې دومره عزتمن انسان په یوسو روپو خرڅي په دې دنیا به یقین ساتي ډیره دوکباز دنیا ده او ډیره مکار دنیا ده نو په دې دنیا کې د شي ژوند تیروا لکه انسان چې مسافری یو ځکه د مکړی بیتیږي زړه به کې ملګوا دې سره وسه زړه ولګي یوسف علیه السلام به خرج شوی نو موت سره به کیسه نشي کېږي ځکه دا نصیحت دی ژوند د مسافر تیروا او خپل اخیری وطن ته سوچ کو اخیری وطن زمون کوم یو دی آخرت دی هغه جنت ته الله دې مونږ ته نصیب کړي چې دا غینه زمونږ پلار آدم علی السلام را کوشیو هغه زمون خپل وطن دی هغه ته چې موږ نه ورسېدلی نو زمونږ زړه ته سکون اطمینان بدن ته راحت نه ملوي الا د دنیا پرسي د په یو سورو په باندې پارام کی
نور زموږ مقصد خدا نه چې دنیا کې بس یو خبره ختمه شو سارو زناورو بشن خوراک کو شهوت پورا کو خړړ کارونه مخې ته پراته دي سو خبرې شوې لسوي یو لسمه د ډېر ناشنا فائدہ ده رښتینی امانتداري ده چې ته خیانت کولای شي او به ونه کی دی ورسېږي رښتینی امانتداري کومه یو ده چې ته خیانت کولای شي وینه کی دغه امانتداري اسانه ده چې خیانت نشي کولای خو یو نه به کینه ها یو سړی دی او د چا سره امانت وسره نشته لکه د مال امانت نور خو امانت دی دین ته امانت وي حقوق ته امانت وي خو یو مثال په پیسو باندې یو سړی دی امانتونو سره څوک نه دی خیانت وکړي ها سشتي نه یا امانت وسره خو لري خو بسر وته ولاړل روزانه ته پوښتنه د خیانت کولای شي نشي کولای خیو سړی دی په لکاو په کروڑاو روپۍ ریالونه د سر د خلکو پراتی نه دغوی ته پوس کوي روزانه نه تنګي او د په خپل مخ زورور سړی دی به د څوک ته پوسم نشي کولای کوي خوړي او د خیانت نه کوي د حقيقي امانتګر دی حقيقي ځان ساتون کې د زینا نه هغه یو دی چې د زینا طاقت یې یو نه کی اوس پنګری اتیا کالو یې زینا نه کو ها سم خیال او د سکول نه شي د وسې زینا وکي یو سړی دی ولیعذ بالله جنې وته نه ملوي په یو دې ملک اوسېږي چلته شرعي قوانین دي یا په دې علاقه کې اوسېږي چې خلک ډېر درانه دي او پاک خلک دي الته دا قسم قصې نشته دوی زم زنا نه کو جنې نه ملوي یو سړی زه فلمونه نه ګورم زه په انټرنیټ فلمونه نه ګورم نه غلط تصویران ګورم د سره د انټرنیټ پیسې نشته ته کارت واچو چې چلو سره کوي دا نه ایمان کې سره د ایمان د ایمان د دې چې تاسو سره موقعي او ته هغه کار ونه کې د موږ د کوم ځینو واغسته یوسف علی السلام لار د چا کوړه زلیخی کوړه دعوت وته وکړې شو د زینا او بیت ځانو بچو ساتو ګوره څومره خبرې دي چې یوسف علی السلام ته دا خبره اسانه کړې ده یوا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه دعوت چا ورکو زلیخی ورکو وغلقت الابواب دروازې ټولې بندې کړې د دویمه خبره وقالت هيت لك او دوی دل تراشوي تا ته وېما درېمه خبره ها سلورمه د باچا خزه د عزیز مصر خزه پینځمه خسته خزه شپږمه یوسف علیه السلام په سر ځواني کې د دې هر څه باوجود هغه سوی قال معاذ الله الذي ما وسطي ذكر د ایمان دی څه دی د حقيقي مؤمن دی ولی شپږ خبرې دي چې دته دا کار آسان کړي د بیا تیم ځان ساتي د مؤمن دی لکه حدیث کې راځي کنه هغه درې کسان چې بغار کې خچو به هر یو خپل نیک عمل ذکر کو نه غيو سوي وي زما د ترلو روه زما یو خپل واغې پیسو ته ضرورت راغله او زما زړه وخت چې لای سره مزینا وکړي بای مینو وي مولا پیسې ورکړو خو به دې شرط چې زه به تاسو سره زینا کو کله چې وځي د غیر سرور اندامونو په منځ کې کېناستم یعنی دوخ پی او دوله سونو په منځ کې او بالکل هر څه زینا ته تیارو هغه ماته تر الله نه نېریږي وځي تر پاسې ده وځي د دې نه پاسې د ګران دي کسان دي ها ډېر ګران دي به انتها ګران دي
چې جنې باندې وسړې مهینی او ټول جون پسې ګرځي او هغه ته دې سي ملاوي شي او به بالکل تیار او په دغه ځکه وسړې را پاس او د وجه الله نه یریګم نو د اوچت مسلمان دی. نو دا خبره موږ د کوم ځای زده کړه؟ یوسف علی السلام د واقعې دولسمه خبره د پلار محبت د زوی سره. ځکه د پلار قدر پکار دی. پلار هغه انسان دی په پلار کې یو صفت دی او دا په موت حکیم دی. تاسو کې چې کوم ملګری پلاران دي کوم چې نه دی الله دې پلاران کې او د کوم چې ودونه نشته الله دې ولول ودونه وکړي چې هغه په مامینو نه چې واده نشي ته څنګه پلار کې نو الله دې هغه ودونه هغه ته آسان کې. موت حکیم د صفت پروت دی. پلار هغه انسان دی چې سخت مین دی په بچو باندې خو مینه نه راښکاره کوي. دا د پلار یو خوی دی. مور ډیر مینه په بچو باندې خو راښکاره کوي یار وخت بچی خولې او کله رالی او زار شم درنه قربان شم درنه په مخه خواله راځي او په مخه ته پوښونه او په مخه ټلیفونونه د پلاروم د قشان دی خو دې راښکاره کوي نه. دې چې په تولای کې پروت دی شپې سره خلک داسې پروت دی د قصو چې پلانې او علانې او غزوې او غلور او غديسي او غديسي سکول دی مدرسه ده سبق دی د پلانې بیمار دی د بل څه زیړ زیړ کیږي چې ګورې سي چلې دا بل ولي ګورې نن خپه خپو دی ولي په امتحان کې کمزور راغی دی ولي د سکول نه راوېستې شو د ته ولي کاروبار نه ملوي د سره پیسې ولي نشتی دا واده ولي نه کی دا ټول سوچونه د قیو انسان په وګوره غستي نو دا حقدار د محبت نه دی. ذکر خو حدیث کې درځي وي دا پلار د جنت په دروازو کې یو دروازه ده. یو حدیث کې راځي وي د پلار پر رضا کې اچھا رضا ده د الله رضا ده او داغه په خفګان کې د الله خفګان او ناراضگی پرته ده. دمږي ذکرې د یوسف علی السلام د واقعینا یوسف زینو کې اولنې زی دیرالو په پلار پس یا بانا ملک لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلا من سره پرید لوبي وو منګه خیال کو صاحب عزت منګه خیر خوای هغه ته دوجي بیان قال إني ليحزنني أن تذهبوا به یقینا ما خپکی دا خبره چې تاسو د بوزي زمانه د پلار محبت نه غوړي چې رزوي دي شي جدا شي نو د پلار نه لري وخت ډیر مته راو ایت دې سوچ کې چې غاسم بوډا شوی د زبو په سعودي عرب کې درې سلور کار ناسي او صرف سوچ د خزي او د بچو دی خزو یوازې دی بچی یوازې د خلک وته مو ظالم وي د خزري دومره خو شو د بچو دغه بوډا بکی بیات کړه دغه دومره خو شو ته نه لیدل پلار خو چې زوی په خوا کې ویني لکه د ټوله دنیا ولیده نیو وجهه دا بیان کړوي زنه غواړم چې د زمانه جدا شي. دویمه وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون او زيريغم چيو بخري دلر شرمخ او تاسو با غافلي ددنا. دویم د محبت نه زيريغم چې څوک بخري شرمخ بخري مشر سړی به د بچو پلار بې غټ پټ بې چې د کور نه روزي چرته ځي پلار وته وي ته د بدی شو کې دي سبو کې هغه ځته لاړ نشي ګوره پلانې ته خبره ونه کی الته بدو کې الته بدی شو محبت ته چې زما دي بچی ته نقصان ونه رسي دا کې تسپینګیرم شي او پلار دی نو بر سره د محبت کوي نو چرته دا خبره سپکه ونه غني اخو به دا خبره ته کوي او کې دي شي خبري غلط اسم کې دي شي تاسو د پلاني خو له مزه دي کې نقصان دي کې بدای دي کې او کې نقصان نه تا حالت معلوم کړي
خو بیا مخامخ باغه ته نه چې خبره یې څه ده غلط نه، بلکې مخامخ به دغه شکریا ادا کوي، پتا باندې مین دې ځکه دا خبره کوي. خابل ذکر د پلار محبت په کم ذکر راخاره شو. سبحان الله. چې کله دوی لاړو په یوسف علی السلام پسې هغه د مصر په خزانو باندې مشر شو، نو دوی خو نه پیژندل، هغه ته رور راولي. څوک راولي؟ رور. دوی رالو واپس رور راوستو. اوس دا ټول ځامن شي لس د خپل رونه دي او یو سره څوک دی بنیامین دی. په څه طریقې پلار راضي کو زغه واقع نه بیانوم ځکه چې خو ځان له تفصیل پلار محبت سیوته وي. یا بني لا تدخلوا من باب واحد، اے بچو زما من نوزی د خار په یو دروازه باندې، ودخلوا من ابواب متفرقه، په جدا جدا دروازو نه نوزي څوک نظر نه کی. د پلار محبت الکه دی الکانو دغه نه ګوري ازوی جدا کړي د زړه ټوکړه، خو بیا هم دی محبت ته ګوره. نو پلار استغلتین په هر ځای کې معاف کوي. ناشنا انسان دی د پلار، ټول بدنو خو بیا هم تاسو سره محبت کوي. ټول ژوند تا دې خراب کړي، د تاسو ته مسافرۍ کوي چې لپاره کوي ها د خزي او د بچو د پاره. نو چې دا بچی سباله بیت ته وي ته پس پوي، نو ستاره زړه ټک نه کوي چې بنه چې ما د سعودي عرب په سرو شګو کې وخت یې کړی د دوی لپاره، ما د خزي نه خپل شهوت پوره کړی نه دی دوی لپاره، ما د مور پلارو خدمت د دوی د لاسه زمانه نیمګړی پاتې شو، د دوی د لاسه ما د ملک نه خون نه دی اغسته، د زمکې نه خون نه دی اغسته. نن ته هغه وی مړه ته په سپوي ګړې وړي وي او درته ویم لازم نه چې ته خپل بچو سوچ کې ته دې سوي ته چې خپل پلار ته غم د قشن کړي، خو هر شړي د خپل وس مطابق کار کړي، خو کړي دی هر شړي د وس مطابق کار کړي، خو کړي دی. نو زګور پلار وته سوي وی په دې یو دروازه باندې نوځي څوک به نظر کوي. الله سوي ناشنا خبره کوي الله. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، ويغوي اقشننا وتسنجو تبلار ویلو سلور دروازې وي دوی به تقسیم شو. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، الله زمانه طرف نصرت لنو دی بچ کولم نشوري سلور دروازو باندې جدا جدا نه وته. رب العالمین ناشنا خبره کوي. الا حاجه في نفس يعقوب قضاها، مگر یو خبره د یعقوب علیہ السلام فضل کی وا چې بیان کړه. محبت راخاره کو اسو محبت نور خو چې تقدیر راشي تقدیر بیا نو واپس کی. نو د دې ځنه ښکار شو محبت ته پلار د چا سره د بچو سره. بل ځای چې په هغه ځکه محبت راخاره کیږي د پلار د بچو سره. دوی خپل رور بوته بنیامین هغه یوسف علی السلام منه په څه طریقې منه کو واقع به تاسو ته معلومه. واپس شرار وی پلار زوی دی غلا کړی دی، بل غم د پاسه غم بل غس پنګیره. د سراجی سیرت کی تاریخ کی وی د یوسف علی السلام غم دا غسترګي سپینی کړي وي نظر ته تلو، او د بنیامین غم چې دا غم لاټی ټکړي و. نو هغه ځوان زمون ورکشو بله ناغه مشروم زنزم د مصر ځکه چې یو خو زمونږ نه بل ګډ وډ شوی. نو پلار به دا ته پوښوم نو زه پلار ته نشم مخامخ کېدی، یا خو چې الله معاف کړی نه یم یا پلار معاف کړی نه یم او یا ربانی مرګ راشي خبره به ختم شي، خو زمانه پلار د مخې لنس دا بل غم. مشر زوی عمران هغه
او دو نور، یو خو د کلونو غیب دی، یو بل د ټولو نه کشر، دا انسان ته ډیر محبوب دی، ټولو نه کشر، هغه مورک شو. نو دوی چې ته خبره وکړه وی پلار دې سي خبره ده، نو الله وی وتولى عنهم، اخوشو دا غوینا زمونو د مخ نه خو وړي. وقال يا اسفا على يوسف، او وی هي ارمان دې چې کمزې کې وي یوسف، هغه زوی ترې شو په زړه راوړي غم د یوسف وی یا اسف على یوسف. الله وی وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وسترګې د غم نسبینې شي ډکو د غم نه. ستاسو د سترګې سپینې شي چې د بچي دي چې پلار په سترګې سپینې شي، خو پلار دې شتي چې په بچو په سترګې سپینې شي، نظر دې تله په دغه انتظار ناشي. یو کس یو واقعه بیانوله یا لیکله په دې شو زما مخې ته تیر شي و ډیره اثرناک واقعه. یو سپینګیره د موبایل دکان ته ورغه او موبایل وی دکان والا ته خو چې ته دا چیک چې دی صحیح ده وران وی هغه چیک چې دا صحیح ده بابا جی دې که وسنیشت وی بیا وی چې واپس ورکو دا غسترو کوخ کړل نو بیا د لکان ټلیفون ولینک. یعنی دغه ګوربه بچو باندې دومره اعتماد چې هغه په ټلیفون کې خو موبایل سره موبایل خراب دی، ځکه چې دوی د خو ما د خپل غوخي نه غوخي ور کړی دي، ما خو دوی له خپل وینې نه وینې ور کړی، دوی به څنګه ماته ټلیفون نه کوي به ټلیفون خو موبایل به خراب خو چې په دوه چې موبایل وخه خو دوی ټلیفون نه کوي، نو په جړا شو چې به دوی ټلیفون ورنه کېدل. په دې سي مرحله کې ته پرې خو چا کمزور شي او ته دې پرې خو د هغه مرحله کې چې ته کمزور وي. هر ځکه په شان د غر، په شان د چتري، په شان د سوري، ته په هر ځکه ولاړو د الله د توفیق نه بعد. نو د یوسف علی السلام د پلار سترګې څه شوې سپینې شوې د غم د لاس. سامن اوتیت الله تفتو تذكر یوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. پلاروي بیمار بشي مړ بشي په دې غمونو کې ته چې کوم غمونه یې شروع کړي. نغوتي انما اشكو بثي وحزني الى الله، یقینا ز بیانو مخبل غم الله تاسو ما سني الله تعالی کې وزره کې دې غټ غمو د محبت ته د پلار چا سره بچو سره نو ټلیفون وته کوا خاله ورزه په دې غړي سخت خوشالي زه هغه ما چې کوم مهنتونه کړیو نو هغه په زېمې کړیو. لازم نه چې تبجو په کروڑو روپۍ لګي ستا 100 روپۍ لګل په دې ما خوشاله شي، ستا 50 روپۍ لګل په دې ما خوشالي. ته دې جن 50 سره لري 50 سره نسو جوړي ها 300 روپۍ د خدای د پر غر دي 50 سره ستا وسېږي. دلته تاسو کله کله په پروګرام کې خوري او کله هوټل کې او کله بس هغه دې 50 سره پلاره 50 سره ولي هغه ته ولي بزان له خرچک او دا وسره وایي ډېری کمی دي. کوشش کوم چې بل په لډیر راولېږم او بیا ته چې ته پوسونه کې د سپک کارونه کې چې 500 سره لري سکو بس دومره سپک ورکړي 500 سره لري نه بیا ته پوسو مې په غې دي سکړي و ما چې درکړي لګا تانه چې ته پوس کړو ته چې ته غستې څومره دغه مال خړلې ته چې د ورځ ویلې چې زما دومره مال دی خړلې. نو دا پلار دی محبت د زوی سره د سویمه فائدہ شو دولسمه دیارلسم عبرت او درس او فائدہ د یوسف علیہ السلام د مدرسې نه هغه ده چې په راحت کې د الله بندگی کړي نو په سخت کې دي نه پریږي. په فتنو کې به
او په مصیبتونو کې به الله ساتي. که تاسو سره چې تستر رسیدي کنه رسید د ایمان په هغه ورځو کې چې کومې ورځې رسوي د خوشحالۍ وي الله به دې نه پرېږدي د مصیبتونو په ورځو کې. د فائدې د هغې نه واغستی شو. یوسف علیه السلام د خوشحالۍ ورځې چې کومې وي هغه هم د الله دپاره تېرې کړي دي. سختې چې پرې راغله څومره سختې راغلې په هر ځای کې الله ساتلی بیا په الله د خوشحالو هغه ورځې راوستې. دلیل دی په دې باندې چې په راحته کې د الله یاد ساتو نو په سخته کې به دې یاد ساتي. او دا حدیث هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. الله پیجن په راحته کې هغه به دې پیجنې په سخته کې. اکثر خلک په سخته کې الله یادوي په راحته کې نه یادوي. خو ته په راحته کې یادوه په سخته کې به تا یادوي. لکه څنګه چې یوسف علیه السلام په سخته کې یاد کړی د ونې د پرېښودی یوازې. څوارلسمه خبره د دې مبارکې مدرسې نه هغه دا ده چې څوک د الله دپاره څه پرېږدي الله ورله د هغې نه غوره ورکوي. دې واقع کې د کوم ځای نه دا فایده راووته؟ زنا یې پرېښوده، فحاشي یې پرېښوده، الله ورله عزتونه ورکړو، په خزانو یې مشر کړو. د الله دپاره یې پرېښوده. معاذ الله الله مې دې وساتي دې نه. ولې؟ انه ربي احسن مثواي. دومره نعمتونه الله مال راکړي زه به نن د هغه خلاف ورزي کوم. رب العالمین په دې نعمتونو دا دروازه راسې راکوله او کړه ټوله. الله غیرتي دی چې ته د هغه خبره هېڅ معمولي ومنې که نه نو د غیرتي ذات بیا دا شان دی چې په لږ څه باندې ډېر څه ورکوي. نو دا فائده موږ ته د واقعي نه معلومیږي چې د فحاشۍ نه ځان ساتل او د حرامو کارونو نه ځان ساتل د عزت دی. الله به دله عزت درکوي. یوسف علیه السلام فحاشي د الله د یرې نه نه ده کړې، زنا یې د الله د یرې نه نه ده کړې، زلیخې ته د الله د یرې نه نه نږدې شوی. رب العالمین ورله داسې عزتونه ورکړو د دنیا او د آخرت عزتونه. ته چې کله د فحاشۍ نه ځان لرې ساتې د غلطو تصویرانو او غلطو رابطو نه او د غلطو تعلقاتو نه او د غلطو فلمونو نه الله به دې وځلوي په دنیا او په آخرت کې. څو شوې؟ څوارلس. پنځلسمه. الله اکبر. پنځلسمه فایده د یوسف علیه السلام د واقعې نه او د هغه د مدرسې نه چې د فتنو او د ګناهونو د ځینه لرې تخته. کوم ځای کې فتنه ده کوم ځای کې ګناه ده نو څه شه د هغه ځای نه وتښته. حل دا نه دی چې ته په هغه ځای کې ناست یې او زه به ترې ځان بچ کوم. ته یو ځای ته ورغلی چې هلته زنا والعیاذ بالله اسانه ده، هلته فحش فلمونه تصویران که ته اسان دي، هلته حرام په اسانه ګټلی کېږي، هلته پلانې او پلانې او پلانې ګناه ده. د دې ځای نه ځان لرې که وځه. د کوم ځای نه دا واقع فایده مو غوښته؟ جیل غوره کو د زلیخې د کور نه یوه، او دویمه وتښتېدو د کوم ځای نه؟ د زلیخې د خوا نه. الله سوي هغې ته قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. او زما رب دی او دومره نعمتونه په ما کړي نن به زه ګناه کوم. الله سوي واستبق الباب. دواړو منډه کړه دروازې ته. نو اولنۍ منډه چا والې ده؟ یوسف علیه السلام. دلیل دی په دې باندې د ګناهونو د ځینه به تښتي نو الله دې ساتي. خو چې د ګناهونو په ځای کې پروت دی او وایي چې نه زه به ځان وساتم د ګناهونو ډېره ګرانه ده. بیا څه ده؟ ګرانه ده. دا فایده دې نه یاده کوي. څه ناشنا فایدې دي. تاسو ته ما ووایي چې دا که د سرو زرو په اوبو باندې ولیکئ نو څه دي؟ کمې دي، بل ځای کې به راته میلاو هم نه شي. بیا ګوره ښه. شپاړسمه ده که نه؟ الله سره مخلص اوسه کامیابي به ستایي. اخرنی انجام او اخرنی ګټه هغه د کومو خلکو ده؟
هغه د هغه خلکو د چې اخلاص پکې دی د الله د پاره. الله سوی چې کله دې مخلصو او د الله د پاره هر کار خاص کو، الله سوی انه من عبادنا المخلصین. الله وی زما په چان کړي شو بندگانو کې. ولی چان کړي شو؟ دغه څه پکې اخلاص پکې وو د الله د پاره خالص عمل. نو د شپړه سم ولا سم فائدہ. الله اکبر. درون دے حالات نه بدلی، درون دے حالات نه بدلی. چې کوم انسان اصیل یو درونی او تربیت اوچت شوی ته بغریبی کې نه خرابي او دې په مالداری کې مخلاق نه ګډوډ کوي، دې په بیماری کې مخلاق نه ورانی او دې چې روغي مخلاق برابرۍ، دې چې علم شي او مخلاق اقشاندی، دې کې جاهل شي نو مخلاق خو اوچت دی، دې کې ځواني نو خو درون دی او که بوډا شي نو خو خدرون دی. نو اصل سره اصل له حالات نه بدلای. اوس کوم سره چې تربیت نه شي او درون نه نو د حالات سره بدلیږي. لکه غریب دی څه شو مالدار شو، اوس د حالات ته به ګوره. سپک چې مالدار شي خواله مورزه چې سپک ته بدل شي او درون دی نه خو حالات نه بدلی. وسره بوجته د کم ځای د فائدې راوېسته د هغه زینه. یوسف علیہ السلام په جیل کې خواته دواله کان ورغلیو کنه خو به لیدلو. هغه سویل یوسف علیہ السلام ته انا نراك من المحسنين. تا نه متاثر شي او اخلاق ته ډیرو چتی وي. دا به کوم ځای کې په جیل کې ګوره حالات ډیر سخت، په دې سخت کې او په دې تیار کې د اخلاق هغه نه دي بدل شي. ښا دا جیل له راوته او د مصر په خزانو باندې شو مشر شو. په هغه وخت ته دا ویلې شوې دي انا نراك من المحسنين. د جیل حالات ته وګوره، د مصر په خزانو باندې مشرتیات وګوره، خو درون دي کم اخلاق چې جیل کې او ما اخلاق دلته دي. اسی دا څنګه فائدہ ده چې به اسلام سره ولیکي پسړه درون نه بدلیږي که هر څنګه حالات پیرش. که غریب هم درون دی او که مالدار هم درون دی، که عالم دی هم درون دی، که جاهل هم درون دی، که استاد دی هم درون دی، که شاګرد دی هم درون دی، که ځوان دی درون دی او که بوډا دی نو درون دی، که ښځه ده درنه ده، که نارینه دی درون دی. د تربیت هم اصل او د مشرانو هم په انسان باندې صحیح اثر یې. او د کوم انسان چې مشران سپکی نو اکثر دې سي دیم سپکی، ځکه چې دغه تربیت سره دې زده کړي. او چې کله انسان په خپل درونی نو بچی صحیح هغه درانه خزه صحیح هغه درنه. اوس یو سړی خزه تر واده شو او ګډه وډه، خو چې دا سړی درونی کنه ته ګورې چې دا اوس څنګه درنه دغه دې د پته چې زما خاون دا خوې دی دای نه دی. او چې خزه درنه کنه او سپک ته دی راواله ولا سورې بعد دم دغه بشن قصې کوي بیا. نو دا ناشنا فائدہ ده چې درانه خلق د حالات سره بدلی نه بدلی او خلق پاتې دی او خبر او بل ذکر گزار دم ډیر ناشنا ده. د فائدې د ساتي د یوسف علی السلام د واقعینه چې کې دي شي حق ډیر زمانه ورکشي او کې دي شي ډیر زمانه څوک د حق په مری باندې ګوتی کیږي او کې دي شي چې د خيارو خلکو د جبن حق نه راوځي، خو بیا هم یو ورځ به د حق رڼا راښکاره کیږي. خدا کې دي شي چې وګړه زمانه سي شي ورکش دا ګور کې دي شي. یوسف علی السلام
اختلاف دی د علماء لکه موږ کم سے کم روایت چې راغلي وکاله تقریبا وکاله جیل کې وکاله د حق رڼا څه ده ورکه ده نه حق وی زلیخا نه حق وی دغه خاون نه حق وی د نور درباریان یوسف علیہ السلام په جیل کې پروت دی او تیاره د باطل سره زورور ده خورنا برازي لازم برازي شلو څنګه لازم راشي زلیخی بخبل ویلی الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين مولوی دعوت ورکړو دا ګور ډېر پاک انسان دی اگر که وخی واغستو خو حق څه شو اخکار شنو غم مکو کې دي چې ستا باره کې حق یا پټ شوی او یا چا پټ کړي خو یو ورځ بس شي راخکار حدیث هم کې قبر کې وبروت راخکار بشي دومره لیټ کې دي شي خو ته صبر کې دي شي ته قبر کې پروت او حق دې شي اگر اخکارش خو ته صبر کې او یقین بساتي چې لازم بر اخکار کی تاسو شوي اتلس په دې باندې به اکتفا اتلس فی الحل کافی دی او ما تاسو چې ما تقریبا سره پاسه 50 تیر وستې دي ان شاء الله کوشش وکړو چې پر روان درس کې دا باقی پوره کو کوی کې پوره نشونه دریم ته به واړو خدا سلسله به پوره کو او د یوسف علی السلام د مدرسې نه به فارغ کیږو ان شاء الله او د اخلاق او د صفات او چت او د فائدې او د عبرتونو او درسونه به زده کوو الله سبحانه وتعالى من د یوسف علی السلام په نقش قدم روان کی او الله سبحانه وتعالى د یوسف علی السلام سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي کم مرګري چې د جمعات کې ناشتي مبارک جمعات کې او کم چې د بیان اوري او کم چې ګوري الله دې موږ ټول د یوسف علی السلام سره په جنت کې یوځي کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.